ثبوت راکوي چې دننه په بلوچستان کې، په پښتونستان کې، په کشمیر کې نسل وژنه نه ده روانه. تاسو باید ماته ثبوت راکوي چې د پاکستان ټوله اداره د یو ذهني مریض لخوا نه کنټرولیږي. تاسو باید ماته ثبوت راکوي چې پاکستان په نړۍ کې د سیاسي اړخ نه مسخرو سره مخامخ نه ده. نو الله مو راوله. زه په دې بنډار کې تاسو ټولو ته وخت درکوم. ټول ستړي مشئ، ټول په خیر راغلی، او کوشش کوم چې د ټولو بحث، د ټولو خبرې واورم، د ټولو استدلال واورم، او کوشش کوم چې د ټولو سره په پوره منطق وغږیږم ترڅو انشاءالله مونږ یوې نتیجې ته ورسیږو. کلیوال صاحب ستړی مشئ، الله دې راوله، په خیر راغلی. مهرباني صاحب لومړی د تاسو نه اورو. ښه کلیوال صاحب ښکته شو. زه نه پوهېږم ولې کله چې مونږ په لایف کې اړیکې نه وي راخلو دغسې شرایطو سره مخ کیږو چې دغه اړیکې په ابتدا کې یا په اول کې صحیح نه راخیستل کیږي. سمیر جان ستړی مشئ، الله دې راوله، په خیر راغلی. مهرباني صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صاحب وعلیکم السلام. خیر یې؟ مهرباني. ډېره مننه د کوم چې وخت راکړو. علیکم السلام. ډاکټر صاحب محترم، جوړې تکړه بخیر یې؟ دلاور رور خیر یوسي، الله دې اجر درکړي. اول به سمیر رور ته وخت ورکړم ځکه نوبت دی، بیا بیرته راځم تا ته. سمیر جان مهرباني که کوم پیام لري یا کوم عرض لري. اول خو کور دې ودان دما خوښ شوې په دې چې سره دې چې دلاور رور خبرې شروع کړي، تا ورته احترام وکړه، خپل مایک دې بند کړه. خدای دې ټول ځوانان داسې با اخلاقه لري. مهرباني جان لنډ نظر اورم، که چېرته مخالف نه یي د ما د نظر، نو بیا زه هغه ملګرو ته ډېر وخت ورکوم کوم چې زما د نظر مخالف دي. مهرباني صاحب. مننه ډاکټر صاحب محترم، ډېر زیات خوشحاله شوم چې مخامخ مې در سره خبرې وکړلې، ولې ستا په لایف کې ډېره کمه موقع میلاویږي چې د پاکستان خبرې دې وکړې، زموږ لهجې هم ورسره تغییر وکړو. خیر دی. مخالف خو دې نه یم د نظر ستا، به ولې د نظر مخالف یم چې وخت ولرم، زیاتره وخت کار کوم، 10 ساعته کار کوم، چې کله وخت لرم لایف کې ګورم، یو څه درنه زده کوو، او بالکل در سره موافق یم په دې خبره کې چې څنګه خبرې دې وکړې، بیخي ښه کرښه ده، بیخي نه کور ودان. سمیر جان الله دې همیشه راوله، هر کله راشي کور ودان د دې چې راپورته شوي، مننه د دې چې نظر دې ورکړ او اخلاق دې زما خوښ شو. جان راځم بل ملګري ته. را سره مهاجر رور دی. مهاجر رور نه وروسته بیا دلاور لالا ته وخت ورکوم. مهاجر ستړی مشي، که مې غږ اوري مایک مو روښانه کړئ مهرباني. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام صاحب. اورم صاحب مهرباني. ښه جوړې؟ الله دې اجر درکړي. مهرباني صاحب. بس تو نظر سره می اتفاق راځ د خیبر مفریدا یم، خو شو چې کومه خبره کې می سره اتفاق را اوري. کور دی ودان صاحب، مننه لدی. صحیح بس زنده خبر صحیح ده جان. مهاجر مننه، سلامت اوسئ، ژوندی اوسئ. دلاور صاحب ډیر زیاتو بخي چې مخکې مې د خبرې پرې کړې. الله دې راوله ورور، مایک دې روښانه کړه. مهرباني ستاسو اورو. ډاکټر صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او درنو دوستانو ته، څوک چې زما غږ اوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډاکټر صاحب محترم، بخښنه غواړم، ما خو ستا لایف چې څنګه وکتو، ما ریکویسټ درته وکړه، هغه موضوع لږه ما واورېده، خو که سرټکې راته وښایې انشاءالله زه به ډېر زر په موضوع باندې بحث وکړم. دلاور جان زما یو ارګومنټس دی. زه وایم د پاکستان، زما ارګومنټس دا دی، زه وایم چې پاکستان حق نه لري چې وایي چې موږ 14 اګست لمانځو، بلکې دا 14 اګست دی. 14 اګست ځکه دی چې تاسو د استقلال ورځ نشئ لمانځلی په داسې حالت کې چې یو رواني مریض په تاسو باندې جبري حکومت وکړي. اوس زه غواړم د هر هغه ملګري سره وغږېږم کوم چې ما ته وایي چې دا 14 اګست دی، 14 اګست نه دی. ستاسو په نظر دا 14 اګست دی که 14 اګست دی؟ ډاکټر صاحب محترم، ستاسو د خبرې په تایید دا 14 اګست ځکه دی چې پاکستان که فکر وکړي، پاکستان ټول عمر غلام دی، غلام ابن غلام دی. ځکه که فکر وکړي پاکستان د انګلیس او د برټانیا قوانین ټول په ځان باندې عملي کړي دي،
ولس چې د هغه ټول عمر په پوکر په بېوسۍ کې پروت دی، خصوصا زموږ لویه برخه پښتونخوا چې ټول عمر دوی کړولې ده، دوی په دوی باندې ظلمونه شوي دي. نو زموږ لویه برخه پښتونخوا چې د پاکستان برخه تشکیلوي هغوی په کړاو کې دي. نو ازادي خو په دې معنا نه ده چې دوی فقط په خوله باندې وایي چې موږ 14 اګست 14 ورته وایي که چاودېدونکي اګست دا غلمنځو. پاکستان باید یو واره دوی خپل ځانونه له غلامۍ آزاد کړي، بیا چاودېدونکي اګست ته که 14 اګست بیا ولمنځي. زه ستا خبره 100% تاییدوم. ډاکټر صاحب ته هر وخت حقیقت ویلی دی، ستا طرفدار یو، موږ ستا نظر ته د احترام په سترګه ګورو. مننه. الله دې اجر درکړي. دلاور ورور یو ځل بیا هم وایم، هر هغه ملګری چې وایي چې د پاکستان چاودېدلی اګست نه دی کولی شي کومنټ کې ماته ولیکي. زه غواړم د دوی ارګومنټس واورم، زه به خپل ارګومنټس ورکړم. که چېرته ماته قناعت راکوي چې د پاکستان چاودېدلی اګست په اصل کې 14 اګست دی، زه حاضر یم چې نور ورته چاودېدلی اګست ونه وایم. جناب افغان شریف، الله دې راوله ستړی مه شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، خیر یې ښه دی؟ خیر یوسي جان، الله دې اجر درکړي. مهرباني ورور. زه خو کوم دغه لرم، خو بس وختلم علیه څنګه ښې او دا خلک خو بس نه پوهېږي په دې شیانو باندې. دا خو درېیم کال دی روان دی ډاکټر صاحب، بس ټیکټاک کې ورته ناست نو څومره د کوشش وکړو د خلکو باندې، دا بعضې خو نه پوهېږي، راځي بس خېټې نه لګیایي. څه ورته وایي نو بس الله دې خیر کړي. خپل مننه جان، کور دې ودان سلامت. یو زه خپله بس افغان شریف ورور، ما غوښتل چې حداقل یو نظر دې واورم، اما ستا غږ قط وصل کېده او موږ یې سم نه اورېدل، ولې دومره پوه شو چې د چاودېدلي اګست سره هم نظر یاست. زه به وخت ورکړم نورو ملګرو ته. باوري صاحب تا ته هم وخت درکوم، صدقه دې شم په خپل وخت کې دی. ځوان صاحب ستړی مه شي، الله دې راول په خیر راغلی. سلامونه او نیکی هیله ډاکټر صاحب محترم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ تکړه اوسئ. یو 2 ورځې مخکې مې ولیدې تاسو لږ مریض وئ، خدای دې وکړي چې جوړ شوي اوسئ، ښه ښکاري تاسو اوس هم. ډاکټر صاحب محترم، تاسو سوال ما واخیسته. ستاسو سوال دا و چې آیا مانګه دې ته 14 اګست ورته ویلی شو یا 14 اګست ورته ویلی شو؟ دا 14 اګست دی، خو چاودېدلی په 14 اګست کې دی. دې باندې خو صحیح دی، خو خبره دا ده ډاکټر صاحب محترم، اوس امریکا د کاناډا په د ملي ورځ باندې رګیږي، فکر نه کوم. نو موږ افغانان ډاکټر صاحب محترم زموږ ملي ورځ پرون وه، صحیح ده صاحب؟ نو ډاکټر صاحب محترم دا آیا مهم بني چې خپل ملي ورځ چې موږ پرون ولمانځه چې دې په مورد باندې وغږیږو چې آیا موږ لمانځلی شو که نه؟ بالکل، زه فکر کوم دا تر ټولو ښه ارګومنټس دي. اول زه 2 برخو کې غواړم او زه غواړم آهسته آهسته د ځوانانو سره خپل ډیبیټونه ډېر کم تر څو په ګډه سره پوه شو چې څنګه باید موږ ډیبیټ وکړو. اوس ځوان ورور ډېر ښه بحث وکړه. اول یې ویلې چې اوکې زه در سره منم چې د پاکستان چاودېدلی اګست دی، ولې په عین حالت کې کاونټر ارګومنټس دا وکړه چې آیا کاناډا دې لیدلی چې د افغانستان په خپلواکۍ وغږېږي، پس ولې موږ د دې په ځای چې په خپل وطن فکر وکړو په پاکستان غږېږو؟ که چېرته تاسو بیرته د کاناډا مثال ته راشئ، د کله نه چې امریکا په کاناډا باندې تعرفې ډېرې کړي، د کاناډا تر ټولو مهم تلویزیونونه چې سی ټي وي تلویزیون دی، ان بي سي تلویزیون دی، سکای نیوز دی چې بنسټ یې په انګلستان کې دی اما کار کوي د کاناډا دپاره، د دوی ټولو محتویات بدل شوي او په دوامداره شکل حتی مخکې د دې چې اړیکې ښې وي، په دوامداره شکل د کاناډا په تلویزیونونو کې په امریکا باندې بحث کېده. ولې؟ ځکه د کاناډا او امریکا اړیکې یو بل ته ډېرې زیاتې مهمې دي او ډېره زیاته اغیزه لري. پس پرته د شکه د یو ښه همسایه په توګه ته باید د ښه همسایه توصیف وکړې تر څو دا اړیکې دوامداره ښې وساتي، اما د یو بد همسایه په توګه ته باید بیرته د بد همسایه بدۍ ووایې تر څو ستا خلک پوه شي او د هغه همسایه د سیاسي او فکري جګړې د پروپاګند قرباني نشي.
پس زه ځکه په پاکستان غږیږم چې زما ګاونډی دی او داسې یو ګاونډی مې دی چې ټول عمر یې زما په افغانستان کې د فکري جګړې له لارې کورنۍ جګړې ته زمینه مسیده کړې او دا لومړی ځل دی د افغانستان په تاریخ کې چې د افغانستان ځوانانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د پاکستان مزدوره او د پروپاګند نه ډکه او ګنده تلویزیونونو ته ماته ورکړي. دا جالبه خبره ده چې د پاکستان 2 تلویزیونونه په ما د دې دپاره نیوکه کوي چې زه د پاکستان لومړي وزیر ته بابوجي وایم او دې نوم په ډیری ځوانانو دننه په پښتونخوا کې تاثیر کړی. پس مونږ مجبوره یو د یو مفسد هیواد په وړاندې د هغه د تبلیغاتو په اساس ورته جوابونه ووایو. که چیرته زه د پاکستان په اړه ونه غږیږم په دې ټیک ټاک کې ګلخان راپورته کیږي زما د تاریخ اړوند غلط معلومات درکوي. که چیرته زه د پاکستان د کاذب پروپاګندیز تاریخ په اړه ونه غږیږم یو ګلخان راپورته کیږي زما د عبدالرحمن په اړه غلط معلومات ورکوي. پس دا لوبه ده ورو، یا به ته ښکار کوې یا به ته ښکار کیږي، یا به ته عمله کوې یا به په تا عمله کیږي. او زه فکر کوم چې افغانان نور باید د دې په ځای چې دفاعي حالت کې اوسي دوی باید د حملې په حالت کې اوسي. ځکه زموږ افغانانو وینه کې دا ده چې حملور اوسو. که زه په خپلو کې جنګیږم د هغې نه بهتره ده چې زه د تور مخي پنجاب په مقابل کې وجنګیږم. پس که چیرته موږ په افغانستان خبرې وکړو خو بیا به 2 ډلې، یو طرف به جمهوریتي یو طرف به طالباني. زه ځکه نه غواړم په هغوی وغږیږم. ما ته مهمه دا ده چې دننه په پاکستان کې د مرتد منیر په لکړه وغږیږم، د کومې لکړې له امله چې بابوجي په عذاب دی. سو د دې اصل په اساس زه د هغه تبلیغاتو په مقابل کې درېږم کوم تبلیغات چې زما دننه په وطن کې کورنۍ جګړه رامنځته کوی شي. انشاءالله چې جواب مو اخیستی اورم د تاسو نه. مننه ډاکټر صاحب محترم. بالکل ستاسو جواب مې واخیسته، ډېر واضح طریقې سره تاسو بیان کړ. خو خبره زما یعنی برکي زما دا وه ولې چې زموږ هم اوس ازادي ورځ چې کوم یو ده یو ورځ بعد د هغوی راغی که نه، نو زه فکر کوم په دغه وخت کې هم دا اوس چې څومره یعنی ډېره زموږ د وطن کوم وضع کوم یو چې دی ډېر وخیم دی او په دغه وخت کې ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو ټول سره لاس یو کړو او خپل ټول افغانان یو بل ته ووایو او واقعا دغه کم چې ازادي ورځ ده چې په سره کم یو ولمنځو یا ویل منځو آیا موږ ازادي لرو که نه لرو. که یو رقم فکر وکړي ډاکټر صاحب محترم، زه د طالبان مخالف نه یم، زه د جمهوریت مخالف یم، زه خپله اصلا پالیټیشن نه یم. واقعیت راته وایي زه یو عام وګړی یم د افغانستان چې لکه عام غوندې فکر لرم، سوچ لرم. نو دغه لپاره زه وایم چې ازادي د بیان هغه ته وایي چې انسان وشي کولی چې ازادانه خپل د حق نه دفاع وشي کولی. څه چې دی اوس تاسو په همدغه ملک کې چې تاسو اوسېږي کاناډا کې اوسېږي، تاسو په کاناډا کې تاسو ته هیڅوک هم نه احمد وایي نه محمود وایي. خپل کاروبار قوانین مراعاتوئ، خپل کاروبار کوئ او هر څه مخکې ځي. همدغسې باید په افغانستان کې هم اوسېږي. افغانستان کې متاسفانه دغسې نه دي فی الحال. اوس فی الحال مثلا زمونږ امیر المؤمنین صاحب محترم چې کوم امر کوي بس همغه اطاعت کیږي او 45 میلیونه باید هغه ومني. ګوره جان، زه ستاسو ارګومنټس زه پې پوهېږم چې تر یو ځایه پورې دا پوښتنه کیدای شي منطقي اوسي، اما د بل اړخ نه کله چې تاسو مقایسوي بحث کوئ دا غیر منطقي بحث دی. یو مثال یې درکوم، تاسو افغانستان د کاناډا سره مخامخ کوئ یا تاسو افغانستان د کاناډا سره پرتله کوئ په داسې حالت کې چې افغانستان داسې یو هیواد پاتې شوی چې 80 کاله د کورنۍ جګړې نه تیر شوی. د بلې لوري نه که چېرته تاسو د کاناډا تاریخ ته وګورئ، په کاناډا کې د کورنۍ جګړې مخینه د 100 کالونو پخوانۍ ده. یعنی کاناډا داسې یو هیواد پاتې شوی چې د نړۍ دوهم ستر هیواد دی د ځمکې له اړخ نه، په عین حالت کې د امریکا همسایه دی د منابعو له اړخ نه، په عین حالت کې دلته کورنۍ جګړه نه ده، دلته ډلې نه دي، دلته استخباراتي لوبې نه دي. پس دا داسې دی لکه تاسو چې یو روغ ماشوم راواخلئ د سوی تغذي ماشوم سره یې مقایسه کوئ او بیا ووایئ چې ګوره د روغ ماشوم وزن ډیر دی د سوی تغذي ماشوم وزن کم دی، نو د دې د خاطره ولې سوی تغذي ماشوم د روغ ماشوم غوندې نه دی؟ جواب دا دی چې لالا هغه بیچاره سوی تغذي
دی دا بیچاره روغ جوړ دی یا دا داسې دی چې یو نفر اسالي او یو نفر قبضي ته وایي چې راځه دا دواړه مقایسه کو ګوره هغه نفر چې اسال دی ولې ډېر تشناب ته ځي هغه نفر چې قبض دی ولې تشناب ته نه ځي سړي هغه قبض دی دا اسال دی سو تاسو نشئ کولی مقایسه د دوه مختلفو سناریو په اساس وکړئ یا دا داسې دی لکه ته چې ښځه د نر سره مقایسه کوي وایي چې ګوره آریانا سعید ماشاءالله شیان غټ غټ لري ولې شکیب شیان غټ غټ نه لري ځکه د شکیب جوړښت د دې دپاره نه دی چې شیان یې غټ غټ اوسي سو مقایسه په خپل ذات کې بېمانا ده د کاناډا او د افغانستان دوهم لور ته که چېرته تاسو وایئ چې د پاکستان د ازادۍ د لمانځلو په وخت کې که تاسو وایئ چې دا چاودېدلی اګست دی نو ولې افغانستان ته باید عین شی ونه وایي افغانستان ته زه ځکه عین شی نه وایم چې افغانستان خپله ازادي واخیسته 15 کاله کېږي چې د ازادي واخیسته مونږ خپله 15 کلنه ازادي لمانځو معنا یې څه ده معنا دا ده چې مونږ 15 کاله د امریکا در لاس لاندې وو او د مونږ په وطن کې جګړه وه پس که چېرته تاسو د پاکستان اجازه راکړه زه مې خپل موضوع زه خپل بحث راواخلم که چېرته تاسو پاکستان مقایسه کوئ پاکستان چې کومه ازادي خپله لمانځي هغه د 80 کالو پخوا ده کوم چې کاکا جنا ورته اخیستې اوس کاکا جنا د مودي نه ازادي واخیسته اما د افغانستان د پاکستان ولس بیرته د چا نوکر وګرځېده د مرتد منیر اما ما د امریکا نه ازادي واخیسته سو زه بیرته د امارت د لاس لاندې شوم چې یو افغان دی پس تاسو دا مقایسه نشئ کولی ځکه دا مقایسه په خپل ذات کې خپل معنا او مفهوم د لاسه ورکوي یو هیواد 80 کاله کېږي چې آرامه دی اما بیرته د یو رواني مریض د دیکتاتورۍ تر لاندې دی اما بل هیواد تقریبا 15 کاله کورنۍ جګړه کړي تازه پکې نوی امنیت راغلی او اکثریت خلک ترې ناراضي دي سو که چیرته تاسو د افغانستان او پاکستان شرایط سره مقایسه کوئ زما په نظر هر هغه څوک چې سیاسي شعور ولري د افغانستان اوسنی سیاسي حالت د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت د افغانستان د پیسو حالت دا هر څه بهتره دي د پاکستان نه یو ساده مثال در کوم پاکستان په 2015 کال کې 15% د پیسو پړسوب لره افغانستان په 2015 کال کې 10% د پیسو د اعتبار لوړوالی لره سو مونږ یو هیواد لرو چې ازادۍ باندې باید افتخار وکړو سره د دې چې 15 کاله کېږي او د مونږ پرمختګ په واضح شکل ستر دی نو مونږ که د یو هیواد په کچه غږیږو لالا ته باید د پاکستان او د افغانستان اقتصاد سره مقایسه کړي ته باید د افغانستان او پاکستان ملي امنیت سره مقایسه کړي ته باید د افغانستان او پاکستان دیکتاتوریزم سره مقایسه کړي یعنی داسې نه کېږي چې ته وایي چې په افغانستان کې مکتب بند دی د دې د خاطره پاکستان چاودېدلی نه دی نه ته باید عمومیات سره مقایسه کړي مهرباني